سلام للطموح وطالبيه وحب للنجاح وما يليه. تذوقت النجاح فكان شاهدا ومن بذل نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نړۍ د هندارې د خپرونې درنو اوریدونکو یو ځل بیا زه موسی کلیم وحدت د همدې خپرونې د لارې ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یم. په لومړي سر کې درته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې د پوره روغتیا او سلامتیا څخه برخمن یاست. قدرمنو اوریدونکو، موږ د نړۍ د هندارې د معلوماتو په بهیر کې د زابل تر ولایت د هار ته تګ را تګ درلود او د هرات، باختر او سیستان چې نیمروز دی اوس کوچان هم په دې تاریخي لاره تیریدل. دا سیمه په اوستا کې د هراورتي په نوم یاده سوې. کله چې احمد شاه بابا د افغانستان پاچا وټاکل سو، د کندهار شهرت خپل اوج ته ورسید. 1940 میلادي په پسرلي او اوړي کې کندهار هوا لنده توده، په ژمي کې لنده معتدله وي. د دې ولایت د تودوخې منځنۍ لوړه درجه له 10 سانتیګریډ او په ځینو ځایونو او وختونو کې له 40 تر 45 سانتیګریډه پورې لوړیږي، چې په ژمي کې 0 ته نږدې کیږي. د کندهار کلنی اورښت له 200 څخه تر 300 ملي متره پورې دی، خو په ځینو شګلونو ځایونو کې له 80 ملي متره څخه کښته کیږي. د کندهار مځکه د ارغنداب، ترنک، ارغستان او کدني سیندونو خړوبه او ښایسته کړې ده. چلزینا د حضرت محمد مبارک صلی الله علیه وسلم خرکه، د منډیګک تاریخي کنډوالې، شمشیرغار، د موراسی غونډۍ، د میرویس نیکه او احمد شاه بابا مقبرې، د نارنج ماڼۍ، د زرغونیانا مقبره او داسې نور د کندهار د تاریخي ځایونو له جملې څخه دي. انار، انګور، انځر، شفتالو، زردالو، غنم او جوار د کندهار مهم کرنیزه محصولات دي. په دې وروستیو کلونو کې په کندهار کې صنایع او سوداګري وده کړې ده. د کندهار ښار تاریخي بڼه له تاریخي بڼې څخه داسې ښکاري چې په دې اوسني ځای کې د کندهار ښار د منځته راتلو علت د ښه سوکلجشي موقعیت له مخې دی. ځکه هغه وخت چې سکندر اراکوزیا ته ورسید، نو د خپل عادت او د سیمې د ښه موقعیت له مخې یې یوه نظامي کلا د الګزاندریا په نامه په اراکوزیا کې آباده کړه. مګر بوس چې د همدې سیمې په نږدې کې د مهمو سوکلجسي ښارونو ځینې ګڼل کېدی، د کندهار ښار اهمیت یې تر خپلو وړانګو لاندې راوستی. او کله چې بوس د سوري علاوالدین لخوا له منځه ولاړ، نو کندهار د سوکلجشي د ښه موقعیت له مخې د اراکوزیا د پایتخت په توګه وټاکل سو. د کندهار ښار د میرویس خان او شاه حسین هوتک په وخت کې هم نظامي او اداري رول درلود، او د میرویس خان په وخت کې د زاړه ښار په جنوبي برخو کې د خواجه کلي ته نږدې چې د هوتکیانو مرکز و، او احمد شاه بابا هم همدلته سلطنت ته وګمارل سو، د نوي ښار بنسټ کېښودل سو. مګر افسوس چې وروسته بیا د نادرافشار لخوا وران سو. یعنی کله چې پارسي دولت د نادرافشار د دولت راتلو پورې د افغاني دولت ضمیمه و، په 1149 هجري 1140 میلادي کال نادرشاه اصفهان پرېښود او د کندهار خواته یې لښکر راوایست. او کله چې کندهار ته راورسید، نو په خپل عسکري چوڼۍ کې یو نظامي کلا جوړه کړه او هغه یې نادرآباد وبلله. او له دې ځایه دی چې ځینې مورخانو اشتباه کړې ده او نادرافشار یې د کندهار باني هم بللی. نادرافشار په 1163 هجري قمري 1140 میلادي کال ووژل سو، او د بادشاهي نوبت د افغانانو ستر پاچا اعلی حضرت احمد شاه بابا ته ورسید. احمد شاه بابا د بادشاهي شلیدلې رسۍ بیرته سره پیوند کړه او د نوي افغاني دولت بنسټ یې کېښود. احمد شاه بابا د خپل دولت تر ټینګولو وروسته د ښار مرکز تبدیل کړ، ځکه هغه پخوانی ښار چې د نادرآباد په نامه مشهور و، د یوې نظامي کلا بڼه درلوده او د موقتي لپاره آباد سوی و، او په یوه دلدلزارۍ چکړنۍ ساحه کې یې موقعیت درلود، نو ځکه یې د کندهار د اوسنی ښار ودان کړ. د اوسني ښار د بنسټ ایښودلو یادونه د سراج التواریخ له کتابه په لږ لنډیز
چې د سلطاني تاریخ او نورو کتابونو په اسناد لیکل سوي دي په پښتو راژباړل سوي. د سراج التواریخ مؤلف په 1102 هجري قمري کال د اعلی حضرت احمد شاه بابا د جګړو تر یادونې وروسته داسې لیکي: له هغه ځایه چې د اعلی حضرت احمد شاه بابا دا خیال پیدا سوی و چې د نادرآباد هوا له دې امله چې چمن او نی زارې ته نږدې دي د روغتیا لپاره صحیح نه ده، نو باید هغه وران سي او په یوه داسې ځای کې چې ښې اوبه او هوا ولري په خپل نامه یو نوی ښار آباد کړي. ځکه یې نو وغوښتل چې لومړی د ارغنداب د سیند له لویدیځ غاړې څخه یو سوروره او ژوره ویاله وکیني او دشتي خواته یې وغړوي او بیا نو ښار ودان کړي. خو څرنګه چې د هغه ځمکو خاوندان د دې کار مانع سول او دا ممانعت د نیت د ګرځېدو او پسخه کېدو سبب سو، نو د سکې له هغه کاره لاس واخیست او ویې غوښتل چې د همدې غاړې په بله څنډه کې د نوي ښار آبادي پیل کړي. خو په دې برخه کې ځینو نورو قومونو هم د دې مخه ونیوله، ځکه دا د دوی ځمکې وې او د دې کار مانع سول. او اعلی حضرت احمد شاه بابا د هغه ذاتي هیلم له امله چې درلودی یې د دواړو ټبرونو زړونه بد نه کړل، خو د احمد شاه بابا ټبر د دې هیلې عملي کولو ته غاړه کښېښوده او خپل مځکه یې په اختیار کې ورکړه. اعلی حضرت احمد شاه بابا په دغه ځای کې چې د اوسني ښار ودان دي 12 کلبې مځکه چې د اټکل له مخې 600 جریبه کېږي مهندسي کړه او د اوسني ښار بنسټ یې کېښود او په 1102 هجري قمري کال کې یې په کار لاس پورې کړ او د ټولو درانۍ قبیلو په همت یې داسې پرېکړه وکړه چې د وروري د ویش په اساس هره قبیله یو کوڅه په خپل نامه ودانه کړه. د ښار په منځ کې چې د 4 لویو بازارو مرکز و یوه لویه ګنبده جوړه کړه او د ښار د دیوالونو، برجونو او خندق له کیندلو وروسته یې ټول علماو، مشایخو، فقیرانو او یتیمانو ته بلنه ورکړه او د ټولو په مصلحت او دعا یې د احمدشاهي ښار نوم پرې کښېښود. نور مورخین وایي چې نوموړي اعلی حضرت د کندهار د ښار نوم اشرف البلاد کښېښود، خو عوامو هغه کندهار وباله او له دې کبله چې د کندهار له زاړه ښاره یې توپیر وسي، نو یې د احمدشاهي کندهار په نامه یاد کړ. د کندهار د نومونې په هکله بیلې بیلې رایې او عقیدې شته. ځینې یې منشا، الکساندره او ځینې نور بیا دا عقیده لري چې د کندهار مهاجرین دې مځکې ته راغلل، نو د کندهار نوم یې له ځان سره راوړ او عربیانو هغه کندهار وباله. موږ یې دلته د افسانوي برخو څخه ډډه کوو او د هغو اثارو او اسنادو څخه چې په دې هکله موجود دي یادونه. د منځنیو پیړیو مورخینو عقیده درلوده چې دغه ښار سکندر آباد کړی دی او حتی د کندهار نوم قندهار یې هم د سکندر له نامه څخه راویستلی. مګر صدقي د کابل پوهنتون تاریخ پخوانی استاد په خپل کتاب شهرهای آریانا کې دا خبره نه ده منلې او وایي کله چې اسکندر اراکوزیا ته ورسید، هلته یې د نظامی کلا الکساندر اراکوزیا په نامه په 390 قبل المیلاد کال آباد کړه او د خپل سرتیرو یو برخه یې پکښې میشته کړه. همدارنګه سیونګیون چینایي ګرځندوی چې په 250 قبل المیلاد کې د کندهار په خاوره کې قدم ایښودی، په دې وخت کې کندهار د هپتالیانو لخوا نیول سوی و. اسلامي جغرافیا پوهانو د کندهار نوم یاد کړی دی ځکه چې دوی د خپلو فتوحاتو په وخت کې د القندهار په نوم د ښار یادونه کړې ده. همدا ډول باید ووایو چې د چنګیز له حملې څخه مخکې د غزنویانو په دوره کې، یعنی د سلطان مسعود په وخت کې د بست ښار چې د کندهار په نږدې کې پروت دی ډېره لوړتیا او برتري درلوده. په همدې لحاظ یې د کندهار ښار هم د خپلو وړانګو تر تاثیر لاندې راوستی. وروسته له هغه چې سوري علاوالدین په 1525 هجري قمري کال د بست ښار وران کړ، نو کندهار اهمیت پیدا کړ او د اراکوزیا پایتخت وټاکل سو. لومړی پلا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې کندهار د سکې وهلو مرکز سو او په 988 هجري قمري کال کې چې وایي د بابر لاسته ورغلی، نو کندهار د قلمرو برخه وګڼل سوه. له بابر څخه وروسته کابل او کندهار دواړه د کامران په لاس کې ولوېدل. د اکبر د حکمرانۍ په وخت کې صفوي شاه طهماسب په کندهار کې مسلط سو، مګر لږ وخت وروسته یې یعنی په 1003 هجري بیا اکبر کندهار ونیو. په 1001 هجري کال کې صفویانو بیا پر کندهار لاس کښېښود، مګر په 1040 کال کې له کندهار څخه وشړل سوه. په 1058 هجري کال دوم شاه عباس کندهار ونیو او د کندهار د ملي رهبر میرویس خان تر راتلو پورې هم کندهار د صفویانو په لاس کې و. میرویس خان کندهار او ولایتونه د صفویانو له لاسه خلاص کړل او د ښار بنسټ یې هلته کښېښود. کله چې احمد شاه بابا په کار ولوېد، نو کندهار یې مرکز وټاکه او ښار یې په کندهار کې آباد کړ چې په لومړي سر کې اشرف البلاد وباله، خو عوام یې احمدشاهي کندهار بولي. البته کندهار د احمد شاه بابا په وخت کې د احمدشاهي پایتخت په صفت د نوموړې امپراتوري چې له ختیځ پلوه تر ډهلي یعنی پانیپت او د هند سمندر او د لویدیځ پلوه تر اصفهان، د شمال پلوه د اموز سیند تر هغې غاړې او د جنوب پلوه هم د هند تر سمندر پورې پراختیا درلوده. لږ وخت وروسته تیمورشاه د احمد شاه بابا زوی پایتخت کابل ته نقل کړ او کندهار د مرکزیت بڼه له لاسه ورکړه. کله چې د افغانستان ادارې په لږ څه منظمه توګه ترسره سو
او افغانستان په 5 ولایتونو او 4 اعلی حکومتونو وویشل سو، نو کندهار ته له پخوا څخه په کمه پراختیا سره د ولایت کرسي ورکړه سوه او د کندهار ښار یې مرکز وګڼل سو. نن هم د کندهار ښار د ولایت د مرکز کرسي اشغال کړې ده. لکه چې مخکې هم یاد سول، د کندهار د نامه په هکله بېلابېلې رایې او عقیدت سته. ځینې یې منشا الکسندره بولي، الکسندره، کندره، قندهار. ځینې نور په دې عقیده دي چې وایي هغه وخت چې د کندهار ګرځندوی همدې ځای ته راغلي، نو د کندهار نوم یې له کندهار سره راوړی دی. او عربو په دې چې په عربي ژبه کې د ګاب توری نسته، نو پر ځای یې د کاف توری تلفظ کړی دی، نو ځکه یې کندهار په قندهار اړولی دی. د دې سره سره هم زیات شمیر څېړونکي داسې عقیده لري چې د کندهار کلمه په قندهار بدله سوې ده. همدا ډول د کندهار د سیمې پخوانی نوم هرخوش دی چې هردودس د هغه هراوتي او نانیانو ارخزیان لوستي چې وروسته په اراکوزیا تبدیل سوی. د کندهار د ښار د پراختیا څرنګوالي په هکله داسې وایو چې کندهار له کابل څخه 481 کیلومتره او له هرات څخه 580 کیلومتره واټن لري. د کندهار اوسنی ښار یو مستطیلي بڼه لري چې تر 2133 مترو اوږد او تر 1380 مترو زیات سورور دی، چې پراخوالی یې 225 مربع کیلومتره ته رسیږي. د زړو دیوالو جګوالی یې له 2 څخه تر 10 متره او بردوالی یې تر 5 مترو پورې رسیږي. پخوا د کندهار په ښار یو خندق راګرځېدلی و چې 3 متره ژور کیندل سوی و، چې بیا د وخت په تېرېدو سره ډک سوی دی. د کندهار ودانۍ په عمومي توګه په ګنبدي څېره ودانې شوي دي. د کندهار ښار له منځه 4 خواو ته 4 سړکه تېر سوي دي چې په مرکز کې سره نښتي دي. همدا ډول د ښار په 4 خواو کې 4 لویې دروازې وي چې د کابل دروازه، د شکارپور دروازه، د هرات دروازه او د عیدګاه دروازو په نومونو یادېدلې. د کندهار زوړ ښار په دننه کې پر 2 برخو ویشل سوی دی چې هره برخه یې بیل بیل نومونه لري او په هره برخه کې یې بیلې بیلې کوڅې سته چې ډېرې مشهورې یې دا دي: د خرکې مبارکې کوڅه، د شاکبر کوڅه، فصیل کلا، بارودخانه، د کشمیرانو کوڅه، توپخانه، بابړو کوڅه، نغاره خانه، د هرات بازار، د پاتاو غاړه، د علیزو کوڅه، د سدوزو کوڅه، ملالۍ شاه بازار، کابل شاه بابا، عیدګاه، د کاکړانو کوڅه او داسې نورې لویې وړې کوڅې سته چې تر اوسه د خلکو د غونډو او ګڼې ګوڼې ښار همدا زوړ ښار دی. د سوداګرۍ مرکزونه، کاروانسرایونه، تجارتي خانې او د پلورلو او پیرودلو مرکزونه په همدې زاړه ښار کې دي چې د احمدشاهي ښار په نامه یادیږي. مګر دا هم باید ووایو چې د نوي ښار په منځ کې چې پر اصولي پلان له 1346 کال را په دې خوا د ښارونو د جوړولو ریاست لخوا او د ملګرو ملتونو د متخصصینو په مرسته مستقیم سړک تیر سوی دی چې د واټونو دواړو خواو ته د اوبو ویالې بهیږي. کندهار د افغانستان خورا لوی ښار دی. د کندهار ښار مهم وارداتي مالونه ټوکران، څرمنې، بوره، فلزات، رنګ باب او نور دي چې دغه ښار ته راوړل کیږي او وروسته بیا د ولایت نورو کوچنیو بازارونو ته ویشل کیږي او هم وطني اجناس لکه پوستین، ورېښم او نور دې ځای ته راوړل کیږي. د ولایت صادرات لکه وړۍ، پنبه، انګور، انار، شکرپاره او جوشي او اوڅکي د دې ښار له لارې نورو ځایونو ته لیږدول کیږي. نو ځکه باید ووایو چې د کندهار د ننني ښار په منځ ته راتلو او پراختیا کې زیاتو عواملو مستقیما ونډه اخیستې ده چې د هغو له ډلې څخه یو هم جغرافیایي ښه موقعیت دی چې 3 خواو ته یې غرونه او غونډۍ پرتې دي او هم د سوکلجشي له مخې د امنیت وړ دی. دوهم عامل یې د اوبو زیاتوالی له یوې خوا او د خاورې ښهوالی او ښه اقلیم چې حتی په ژمي کې هم په کرنه کې کومه وقفه منځته نه راوړي، له بلې خوا باعث سوي دي چې کرنه په دې سیمه کې زیاته پراختیا ومومي او دغه دوامداره ګڼه کرنه د کال په اوږدو کې زیات شمېر وګړي ځان ته جلب کړي او د ښار د پراختیا سبب سوی ده. دریم عامل یې دا دی چې کندهار د هېواد د 3 مهمو مواصلاتي سیمو په منځ کې پروت دی چې هغه دا دي: هرات، کندهار، غزني، کابل، سپین بولدک او کندهار چې د دغې ښه مرکزیت هم د سوداګرۍ او نورو چارو له پلوه د کندهار په پراختیا کې ونډه اخیستې ده. څلورم عامل چې د کندهار د ښار د پراختیا سبب سوی دی د هلمند د وادي د پروژې او د بین المللي هوایي ډګر شتوالی دی. پنځم عامل چې د کندهار د ښار په پراختیا کې برخه اخیستې ده هغه د ښار اداري رول دی. برسیره پر دې کندهار تجارتي رول هم لري ځکه چې کندهار د سترو لارو په منځ کې پروت او د تجارت لوی مرکز دی. له یوې خوا د مالونو تبادله د هیواد په دننه کې له دې ځایه تیریږي، خصوصا کله چې د کابل، کندهار، هرات
هرات لویه لار منځته راغله او د بلې خوا د هیواد په بندنۍ تجارت کې فعاله ونډه اخیستل کیږي. باید یاد کړو چې اوس کندهار یو ښکلی پوهنتون لري. د کندهار پوهنتون چې د لومړي ځل لپاره په 1991 میلادي کال کې د لوړو تحصیلاتو د وزارت له طرفه په رسمي ډول تاسیس شوی و، یو کال وروسته د امنیتي دلایلو پر اساس د یو لږ وخت لپاره تړل شوی و. ولې له نیکه مرغه د کندهار ولایت د وخت د زړه سواندو مشرانو او مسؤلینو پر هاند او کوښښ سره چې په 1994 میلادي کې و دوباره په فعالیت پیل وکړ. په لومړي سر کې تنها یوازې د کرنې پوهنځي او د طب پوهنځي د پوهنتون په چوکاټ کې فعالیت درلود. اوس د کندهار په پوهنتون کې د نورو پوهنځیو سربیره د انجنیرۍ، ښوونې او روزنې پوهنځي هم تاسیس شوي دي. زما د مینې خوږ ټاټوبیه کندهاره، پر اوږو مې سر راوړی ستا لپاره، د میوند جنګ ملالۍ ایوب ګټلې، دښمنان یې له وطنه کړل فراره، ننګیالي او توریالي په تا کې اوسې، د احمد میرویس اکبر د شملو هاره، شنه باغونه ښې میوې لرې پرېمانه، په نړۍ کې دې وتلي سره اناره. د کندهار مساحت 45,844.5 کیلومتره مربع دی. ختیځ طول البلد یې له 10 څخه تر 4 پورې دی. شمالي عرض البلد یې له 90 څخه تر 11 پورې دی او د سمندر له سطح څخه لوړوالی یې 1300 متره دی. د کندهار مرکز 19 کیلومتره مربع مساحت لري. سپین بولدک ولسوالي 4391 کیلومتره مربع مساحت لري. شګه یا تختپل ولسوالي 2918 کیلومتره مربع مساحت لري. ډنډ ولسوالي 1511 کیلومتره مربع مساحت لري. دامان ولسوالي 1303 کیلومتره مربع مساحت لري. ارغستان ولسوالي 5308 کیلومتره مربع مساحت لري. خاکریز ولسوالي 1019 کیلومتره مربع مساحت لري. غورک ولسوالي 1418 کیلومتره مربع مساحت لري. نیش ولسوالي 1944 کیلومتره مربع مساحت لري. شوراوک ولسوالي 4940 کیلومتره مربع مساحت لري. پنجوایي ولسوالي 3909 کیلومتره مربع مساحت لري. میوند ولسوالي 1440 کیلومتره مربع مساحت لري. داهله یا شاولی کوټ ولسوالي 2911 کیلومتره مربع مساحت لري. معروف ولسوالي 3215 کیلومتره مربع مساحت لري. همدارنګه ارغنداب، ژړۍ او میانشین د همدې ولایت د ولسوالیو له جملې څخه دي. د افغانستان د ولایتونو له جملې څخه بل ولایت د جوزجان ولایت دی. دا ولایت د بلخ او فاریاب ترمنځ پروت دی. د دې ولایت د مرکز شبرغان په هکله عرب جغرافیه لیکونکي وایي چې په 14مه پیړۍ کې دا ښار شیراز، آباد او ماموره و. شبرغان لومړی د شورګان یا شکرګان په نوم یادېده، خو شبرغان ته د جوزجان د مرکز په حیث رسمیت ورکړی شو. دا ولایت نیمه صحرایي اقلیم لري. د اوړي تودوخه یې په غرنیو برخو کې 10 ته رسیږي. د خما په برخه کې یې 45 ته رسیږي او ژمی په غرنیو برخو کې له 15 څخه تر 10 پورې وي. د جوزجان کلنی اورښت له 800 ملي متره څخه تر 1000 ملي متره پورې اټکل شوی دی. جوزجان د علماو او پوهانو خاوره ده چې قاضي منهاج السراج یې ښه بیلګه ده. وزلوبه د دې سیمې د فرهنګ یو برخه ده او خلک یې د غالیو، قاقما او ټغر په اوبدلو کې ځانګړی مهارت لري. تیلا تپه د جوزجان تر ټولو مهم او تاریخي ځای دی چې آثار یې نړیوال شهرت لري. په جوزجان کې د تیلو او غازو سترې زیرمې پرتې دي. سرپل او بلخاب د دې ولایت سیندونه دي. د جوزجان مرکز شبرغان دی. د اکچه ولسوالي، د فیض آباد ولسوالي، د مردیان ولسوالي، د منګجک ولسوالي، د قرقین ولسوالي، د خمیاب ولسوالي، د کوشتپه ولسوالي، د درزاب ولسوالي، د خواجه دوکو ولسوالي، د خانکا ولسوالي د ولسوالیو له جملې څخه دي. د افغانستان د ولایتونو له جملې څخه بل ولایت د فاریاب ولایت دی. دې ولایت ته د فاریاب نوم د پخوانیو اریایانو له خوا ورکړل شوی دی. دا ولایت لومړی په افغاني ترکستان کې شامل و، خو په 1443 هجري شمسي کال جلا ولایت سو. په هواره مځکه کې د فاریاب هوا معتدله او د دشت لیلې په برخه کې نیمه صحرایي ده. د دې ولایت کلنی منځنی اورښت له 800 څخه تر 1000 ملي متره پورې دی چې د لیلا په دشته کې کمیږي. دلته د تودوخې منځنۍ درجه له 10 څخه تر 40 سانتي ګریډ ده چې په ژمي کې -15 ته کښته کیږي. د فاریاب ډیره مځکه اواره ده چې د قیصار او شیرین تګاب د سیندونو په اوبو خړوبیږي. فاریاب لرغونی فرهنګ لري. وزلوبه او نیزه وهل پکښې ډیر رواج دي. خلک د کرکل پسونه روزي او د آس له سپرلي سره ډیره مینه لري. د فاریاب غالي، کاکما او ټغر مشهور دي او پسته، غوزان، غنم، هندواڼې او خټکي مهم محصولات. فاریاب
10,990.6 کیلومتره مربع مساحت لري. ختیځ طول البلد یې له 10 څخه تر 4 پورې دی. شمالي عرض البلد یې له 20 څخه تر 14 پورې دی او د سمندر له سطح څخه لوړوالی 600 متره دی. میمنه یې مرکز دی چې 3110 کیلومتره مربع مساحت لري. انتخوی ولسوالي یې 49 کیلومتره مربع مساحت لري. خان چارباغ ولسوالي یې 1050 کیلومتره مربع مساحت لري. کرغان ولسوالي یې 280 کیلومتره مربع مساحت لري. قرمکول ولسوالي یې 1518 کیلومتره مربع مساحت لري. پښتونکوټ ولسوالي یې 3319 کیلومتره مربع مساحت لري. خویستان ولسوالي یې 2201 کیلومتره مربع مساحت لري. المار ولسوالي یې 1525 کیلومتره مربع مساحت لري. بلچراغ ولسوالي یې 2345 کیلومتره مربع مساحت لري. شیرین تګاب ولسوالي یې 2192 کیلومتره مربع مساحت لري. دولت آباد ولسوالي یې 2598 کیلومتره مربع مساحت لري. قیصار ولسوالي یې 2440 کیلومتره مربع مساحت لري. خواجه میرپوش او ګرځیوان ولسوالي د ولسوالۍ له جملې څخه دي. د افغانستان د ولایتونو له جملې څخه بل ولایت د هلمند ولایت دی. دا سیمه 3000 کلن تاریخ لري. د بست کلا سلطان محمود غزنوي جوړه کړې ده چې ځینې برخې یې اوس هم د تیر برم څرګندویي کوي. بست د غزنویانو دویمه پلازمینه وه. کله چې علاوالدین جهانسوز غزني وسوځاوه بست هم ډیر زیانونه ولیدل. په بست کې سکندر مقدوني هم یوه کلکه کلا جوړه کړې وه چې وروسته ړنګه سوه. د امیر حبیب الله خان په وخت کې د هلمند د سمسورتیا لپاره نهر سراج جوړ سو. د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې امریکایانو د هلمند او ارغنداب ستره پروژه جوړه کړه او په زرګونو ناقلین په هلمند کې ځای پر ځای سول. د دې ولایت د هغه وخت مرکز لښکرګاه د اسیا د ښکلو ښارونو څخه و. هلمند صحرایي اقلیم لري. په بست کې د باران منځنۍ کلنۍ اندازه له 50 څخه تر 100 ملي متره پورې ده او د شمال لور ته له 200 څخه تر 300 ملي متره پورې اټکل شوې ده. د ارغنداب